د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزیر محترم الحاج ملا محمد ساسانی او ورسره مل پلاوي د هیواد جنوب لویدیځ زون ته سفر وکړ. د دغه سفر پر مهال یې د میدان وردګ، غزني، زابل، کندهار، هلمند او فراه ولایتونو اړوند د ګڼ شمېر رغنیزو او ترمیماتي پروژو څخه لیدنه و ارزونه ترسره کړه. د ټولګټو محترم وزیر د دغې لیدنې پر مهال د کندهار ولایت اړوند د کندهار ارزګان یعنې د شمال جنوب دهلیز 50 کیلومتره سړک، د سرکاري باغ څخه تر خواجه ملک پورې د 9.3 کیلومتره سړک د اساسي رغونې او د کندهار د بایپاس یعنې حلقوي سړک د لومړي لاټ 21 کیلومتره سړک د سروې او ډیزاین له چارو څخه لیدنه وکړه. دغه راز د یاد سفر په ترڅ کې د هلمند ولایت د ګرشک موسی د 40.5 کیلومتره سړک د 2 لاټونو او د کندهار هلمند د 15 کیلومتره سړک او همدارنګه د فراه ولایت د فراه رود 1.25 کیلومتره سړک او د ابو نصر فراهي میله تاو یا 53 کیلومتره سړک د اساسي رغونې او بیا رغونې پروژو له کاري بهیر څخه د چارو د ګړندیتوب او غوره کیفیت په موخه لیدنه او ارزونه ترسره کړه. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو وزارت محترم وزیر 13 پنجشنبه د کابل کندهار لوی لارې په اوږدو کې د 15 محرابه جوماتونو د جوړولو پروژو څخه هم لیدنه کړې وه. د یاد سفر اساسي موخه د روانو پروژو د کاري پرمختګ ارزونه، د چارو د کیفیت او تخنیکي معیارونو څارنه، د بنسټیزو پروژو د تطبیق بهیر له نږدې لیدل او د پروژو د چارو چټک او معیاري بشپړېدل وو. د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملا محمد ساسانی د دغه سفر پر مهال د پروژو مسؤلینو، انجینرانو او تخنیکي ټیمونو ته د چارو پر وخت بشپړولو، پرمختګ، همغږۍ او غوره کیفیت په اړه لازمې لارښوونې وکړې. د بنسټیزو پروژو دوامداره څارنه د دې لامل ګرځي چې چارې له ټاکل شوي معیارونو سره سمې پر مخ ولاړې شي او شته ستونزې پر وخت حل شي. په ټوله کې دا سفر د دې څرګندونه کوي چې د ټولګټو محترم وزیر د هیواد د بنسټیزو پروژو د معیاري تطبیق، دوامداره څارنې او اغیزمن مدیریت ته ځانګړې پاملرنه لري.